السلام علیکم ګرانو کتونکو ښه راغلاست. امید لرم چې ټول به روغ جوړې. زه یم جاوید خان. ګرانو کتونکو د سویزرلند یا سویس هیواد بشردوستانه ویزې ته تاسو څنګه نوملیکنه کولی شئ؟ دغه ویزه به تاسو څنګه ترلاسه کوئ؟ د دغې ویزې شرطونه څه دي؟ دغې ویزې لپاره ګرانو کتونکو څوک کولی شي چې نوملیکنه وکړي او دغه ویزه به تاسو ته په څومره وخت کې راځي؟ د دغې ویزې لپاره ګرانو کتونکو د کومو اسنادو اړتیا ده؟ دغه ټول معلومات زه تاسو سره په همدې ویډیو کې شریکوم. خو مخکې له دې نه ګرانو کتونکو چې د مکملې ویډیو په طرف لاړ شو، که چیرې تاسو زموږ دغه یوټیوب چینل ته نوي یاستئ، مهرباني وکړئ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د بیل یا د ګرنجۍ بټنه کېکاږئ ترڅو تاسو له ټولو نویو ویډیوګانو نه په وخت سره خبر شئ. ګرانو کتونکو د سویزرلند یا سویس هیواد بشردوستانه ویزې د هغه کسانو لپاره دی د چا چې په افغانستان کې ژوند د جدي ګواښ سره مخ وي، افغانستان کې ورته ستونزه وي. اول شرط همدغه دی ګرانو کتونکو، که چیرته ګرانو کتونکو تاسو دغسې یو کیس ولرئ چې تاسو په افغانستان کې ژوند نشئ کولی، تاسو به دویم یا دریم هیواد ته ځئ او د هغه ځای نه به خپل کیس مخکې اچوئ، نو دغه ویزه تاسو ته راځي. ګرانو کتونکو په دغه ویزه باندې ګرانو کتونکو زموږ ډیر شمیر هیوادوال همدغه اوس تللي په سویزرلند کې ژوند کوي او هلته کې قبولي اخیستې ده. خو شرط پکې دغه دی ګرانو کتونکو چې تاسو باید د دغې ویزې لپاره کیس جوړ کړئ. د کیس لپاره باید تاسو ګرانو کتونکو صحیح اسناد ولرئ، داسې اسناد ولرئ ګرانو کتونکو چې په هغې باندې تاسو ته دغه ویزه راشي. د دغې ویزې لپاره ګرانو کتونکو نور داسې د خاصو اسنادونو اړتیا نشته. تاسو باید پاسپورټ ولرئ، کیس ولرئ، اسنادونه ولرئ چې تاسو په کوم ځای کې کار کړی دی، همدغسې ګرانو کتونکو ستاسو یو تصویر دی او ګرانو کتونکو نور خاص څه ته اړتیا نشته دی. اوس راځو ګرانو کتونکو چې تاسو به دغې ویزې ته څنګه اپلای کوئ، د دغې ویزې معلومات به تاسو څنګه ترلاسه کوئ. دغه ټول معلومات زه تاسو سره شریکوم. وګورئ ګرانو کتونکو زه راځم دې برخې نه خپل بروسر راخلاصوم. وګورئ ګرانو کتونکو دا هغه ویبسایټ دی چې له دغه ځای نه تاسو معلومات ترلاسه کولی شئ چې آیا دغه ویزې حقیقت لري که نه لري او د کومو هیوادونو لپاره ورکوي. ګرانو کتونکو تاسو به دغه ویبسایټ راخلاص کړئ. د دې ویبسایټ لینک هم ما تاسو د همدې ویډیو په ډسکرپشن برخه کې اچولی، هغې ځای نه تاسو دغه لینک اخیستلی شئ. وګورئ ګرانو کتونکو دلته به تاسو راشئ انټرنیشنل افیرز ان ریټرن برخې ته، او دلته وګورئ ګرانو کتونکو کوآپریشن وید د EU، نو دا ګرانو کتونکو د اروپا اتحادیې لخوا دغه ویزې ورکولی کیږي. دلته به ګرانو کتونکو زه راشم آیلند پروټیکشن د بشردوستانه ویزې برخې ته. نو وګورئ ګرانو کتونکو دغه ویزې چې دي دوه هیوادونو ته ورکوي. یو یې ګرانو کتونکو وګورئ اوکراین کرایسس دی او بل افغانستان کرایسس دی. نو دغه ویزې ګرانو کتونکو د دغه دوه هیوادونو لپاره دي. تاسو دلته معلومات هم کتلی شئ. اوس ګرانو کتونکو تاسو به دغه ویزې لپاره څنګه اپلای کوئ؟ د اپلای لپاره وګورئ ګرانو کتونکو تاسو به په همدې ویبسایټ کې انټري ریزیډنټ ورکینګ دې برخې ته به راشئ. انټري ریزیډنټ برخه کې ګرانو کتونکو دلته کې ویزا اپلیکیشن فارم تاسو له دې نه اخیستلی شئ. دلته به تاسو راشئ نیشنل ټایپ ډي ویزا اپلیکیشن باندې به کلیک واخلئ. دلته وګورئ ګرانو کتونکو د دغه ځای نه تاسو کولی شئ چې اپلیکیشن ځان لپاره ډاونلوډ کړئ. اول به تاسو ګرانو کتونکو دغه اپلیکیشن را ډاونلوډوئ او هغه به ډکوئ. اپلیکیشن زما سره دلته کې را ډاونلوډ شوی دی. زه به ګرانو کتونکو د اپلیکیشن داسې راخلاص کړم او دلته به د دې لږ معلومات تاسو سره شریک کړم چې تاسو دغه اپلیکیشن څنګه را ډکوئ. ډیر اسان اپلیکیشن دی ګرانو کتونکو. کله چې تاسو دغه اپلیکیشن راخلاص کړئ PDF فارمټ کې وي، دغه برخه کې به خپل فوټو یا تصویر ولګوئ. تصویر به ګرانو کتونکو هم دلته کې ډیر منظم ولګوئ، په همدغه سایز باندې به ولګوئ. 4.5 پر 15 انچو کې که چیرې تاسو تصویر چاپ کړئ دلته منظم راځي. د تصویر نه وروسته ګرانو کتونکو تاسو به دلته راشئ، خپل فیملی نیم یا تخلص به ولیکئ، سرنیم لیکئ که یې نه لیکئ، بیا به فرست نیم، همدغسې ګرانو کتونکو دلته به تاسو تخلص ولیکئ، ډیټ اف برډ خپل د پیدایښت کال به ولیکئ، د پیدایښت ځای به ولیکئ، کانټري یا هیواد به ولیکئ فلحال چې چیرته ژوند کوئ. کله چې ګرانو کتونکو تاسو د اپلیکیشن ډکوئ خپل د اوسېدلو اوسنی هیواد به افغانستان دلته نه انتخابوئ، ځکه به ستاسو اپلیکیشن ردیږي، ریجیکټ کیږي. کارنټ نیشنالیټي دلته به ورته خپل ملیت ولیکئ.
نیشنلټي برډ ستاسو پیدایښت چیرته شوی دی، سیکس به ولیکئ. اسانه فورمه ده ګرانو کتونکو، دلته به راشئ مریشل سټیټ سنګل یا همداسې میرډ یا ویډو، هر ډول حالت کې چې تاسو یاستئ هغه به هم دلته ولیکئ. لسمه پوښتنه کې به خپل د پلار نوم ولیکئ، د پیدایښت ځای به ولیکئ ګرانو کتونکو او د پیدایښت تاریخ به ولیکئ. بیا به راشئ خپل د مور نوم به ولیکئ، د مور د پیدایښت ځای او وخت به ولیکئ. له دې نه وروسته به راشئ ګرانو کتونکو د دویمې برخې ته، 12مې پوښتنې ته. دا برخه هم ډېره ضروري ده، دا به تاسو دقیقه ډکه کړئ. د دغې ویزې لپاره ګرانو کتونکو یو بل ریکوایرمنټ یا اړتیا چې ده، تاسو باید په سویس هیواد کې خامخا یو اجنټ ولرئ، یو نماینده ولرئ، یو څوک باید ولرئ چې څه ناڅه تاسو سپانسر کړي ګرانو کتونکو. که چیرې تاسو سپانسرشپ پیدا نه کوئ په سویس هیواد کې، بیا هم تاسو دغه ویزه تاسو نشئ ترلاسه کولی. دلته به ګرانو کتونکو تاسو د هغه کس سرنیم ولیکئ، فرست نیم به ولیکئ، ادرس به ولیکئ ګرانو کتونکو، نیشنلټي یا ملت به ولیکئ. کوم معلومات چې دغه برخه کې تاسو نه غوښتي هغه به ټول دلته کې تاسو ولیکئ. ټایپ اف ټراول ډاکومنټ ګرانو کتونکو، تاسو سره څه ډول اسناد شته چې تاسو په هغې باندې سفر وکړئ. دلته کې ګرانو کتونکو تاسو ورته انتخابولی شئ چې تاسو ساده پاسپورټ لرئ، تجارتي پاسپورټ لرئ یا ګرانو کتونکو تاسو دولتي پاسپورټ لرئ. هر ډول پاسپورټ چې لرئ د پاسپورټ ډول به دلته انتخاب کړئ. نمبر اف ټراول ډاکومنټ، څومره اسناد لرئ د سفر لپاره ګرانو کتونکو به دلته ولیکئ. د پاسپورټ د شروع تاریخ، د ختم تاریخ، دلته کې هر څه چې تاسو نه غوښتي دا ټول به دلته کې دقیق ورسوئ ګرانو کتونکو. ګرانو کتونکو د دغې اپلیکیشن د ډکولو بله ویډیو به انشاءالله زه تاسو ته جوړوم، هغې کې به د دې اپلیکیشن مکمله طریقه وي چې څنګه ډکیږي. دلته کې څومره پوښتنې چې تاسو نه شوي دي دا ټول به تاسو ډک کړئ ګرانو کتونکو. اخره کې ستاسو دلته کې امضا کیږي چې کله دا ورقه پرنټ کړه دې باندې به امضا وکړئ، تصویر هر څه چې ولګول بیا به بیرته کې سکین کړئ. د سکین نه وروسته ګرانو کتونکو دغه ټول اسنادونه چې دي دا به تاسو یو ځانګړي ایمیل ته لیږئ. دغه ایمیل تاسو د کوم ځای نه ترلاسه کولی شئ ګرانو کتونکو؟ وګورئ ګرانو کتونکو دغه ایمیل هم تاسو د همدې ویب سایټ نه را پیدا کولی شئ، خو دلته کې ګرانو کتونکو تاسو لږ څه په مشکله باندې کولی شئ چې دغه ایمیل را پیدا کړئ. د دغې ایمیل لینک او د دې ویزې مکمل معلومات ما تاسو د ویډیو ډسکرپشن کې اچولی دي. 3 نمبر لینک باندې کلیک واخلئ، هغې نه تاسو ایمیل را پیدا کولی شئ. ګرانو کتونکو د سویس هیواد کنسلګریانې چې دي په اسلام آباد کې شته، په تهران کې، په دوحه کې شته دی ګرانو کتونکو، په دوبۍ کې شته ګرانو کتونکو، په استنبول. ګرانو کتونکو تاسو دغو یادو ځایونو ته کولی شئ چې خپل اسنادونه ایمیل کړئ. هر یوه کنسلګري چې تاسو ته اسانه وي او تاسو خپل کارونه د هغې نه مخکې بوتللی شئ هملته کې ایمیل وکړئ ګرانو کتونکو، ستاسو اسنادونه به هلته قبول شي او ستاسو کیس به روان شي. که چیرې ګرانو کتونکو تاسو اوس مهال په همدغه یادو هیوادونو کې لکه ما تاسو یادونه وکړه پاکستان، ایران یا ترکیه او یا هم ګرانو کتونکو قطر یا دوحه کې موجودي، نو مستقیما دغه کنسلګرۍ ته ورشئ، د سویس کنسلګرۍ ته، او هغې نه ګرانو کتونکو تاسو کولی شئ چې خپل کار مخامخ مخکې بوځئ، نو ستاسو کار به زر وشي. که بیا هم ګرانو کتونکو تاسو دغه کنسلګریانو ته لاسرسی نه لرئ، ورتللی نه شئ، نو د دغې پی ډي اف ورقې لینک ما تاسو د همدې ویډیو ډسکرپشن کې اچولی، هلته کې به لاړ شئ. هلته وګورئ ګرانو کتونکو د ټولو هیوادونو ایمیلونه شته دی، لکه دا زما سره وګورئ ګرانو کتونکو په اسلام آباد کې چې کومه کنسلګري ده د سویس یا سویزرلند هیواد د هغې ایمیل دی، ویب سایټ یې دی ګرانو کتونکو. همدغسې ګرانو کتونکو که لاندې راشو د تهران، قطر او نورو کنسلګریانو ایمیلونه هم په دې فایل کې شته دی. دغه فایل ګرانو کتونکو 394 صفحې دی، په دې کې ټول معلومات د دغې ویزې په باره کې شته دی. نو تاسو کولی شئ ګرانو کتونکو د ویډیو ډسکرپشن ته لاړ شئ او هغې نه ګرانو کتونکو تاسو دغه ایمیلونه او معلومات ترلاسه کړئ. هلته به ګرانو کتونکو د کنسلګرۍ د ټلیفون نمبر هم تاسو ته میلاو شي، ایمیل به هم تاسو ترلاسه کړئ او ویب سایټ هم هلته کې شته دی. کله چې ګرانو کتونکو ایمیل د کنسلګرۍ راواخیستو، تاسو به لاړ شئ په خپل کمپیوټر کې به په اسانۍ سره جیمیل راخلاص کړي. لکه زه دلته راځم ګرانو کتونکو، خپل جیمیل راخلاصوم او تاسو ته د اسنادونو د ایمیل کولو طریقه هم درښایم ګرانو کتونکو. تاسو به ګرانو کتونکو دغسې ګوګل راخلاص کړئ. کله چې ګوګل راخلاص کړئ د سایټ کې به راشئ، جیمیل باندې به کلیک واخلئ، جیمیل به تاسو سره راخلاص شي. وګورئ ګرانو کتونکو کله چې ستاسو جیمیل راخلاص شو داسې به په کمپوز باندې کلیک واخلئ.
کلم چې په کمپوز باندې کلیک واخستو ګرانو کتونکو تاسو به راشئ 2 برخې ته او دلته کې به ګرانو کتونکو ایمیل داسې پیسټ کړئ. ایمیل هم چې دلته پیسټ کړئ بیا به راشئ سبجیکټ ته. په سبجیکټ کې به ګرانو کتونکو تاسو اول خپل نوم ولیکئ، بیا به تخلص ولیکئ ګرانو کتونکو، بیا به دلته ورته ولیکئ ډاکیومنټ فار crisis in Afghanistan. ګرانو کتونکو کلم چې په سبجیکټ کې دا ولیکه بیا به راشئ دغه برخې ته اټچمنټ باندې به کلیک واخلئ. کلم چې په اټچمنټ باندې کلیک واخستو لاړ به شئ خپل اسنادونه به ورته اپلوډ کړئ. ګرانو کتونکو اړین او ضروري اسنادونه چې دي ستاسو پاسپورټ دی ګرانو کتونکو، ستاسو کیس دی چې یو ورقه کې منظم لیکلی وي ګرانو کتونکو. که چیرته تاسو ځان ته کیس نشئ جوړولی د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې زمونږ د واتساپ نمبر شته، تاسو هغې باندې رابطه کولی شئ، موږ درته کیس هم جوړولی شو. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو که چیرې تاسو الکترونیکي تذکره ولرئ هغه به داسې انتخاب کړئ، خپل تصویر به انتخاب کړئ او له دې نه وروسته ګرانو کتونکو ویزا اپلیکیشن هغه اپلیکیشن فورمه چې مخکې ما تاسو یادونه وکړه هغه به داسې انتخاب کړئ. له دې نه وروسته به ګرانو کتونکو اوپن باندې کلیک واخلئ. کله چې دغه اسنادونه ټول ګرانو کتونکو را اپلوډ شو لاندې په ډیټیلسو کې به هیڅ هم نه لیکئ، سینډ باندې به کلیک واخلئ ګرانو کتونکو. دغه کنسلګرۍ ته به دا اسنادونه ولیږل شي، هغوی ګرانو کتونکو په دغه اسنادونو باندې ریویو کوي، چک کوي او بیا ګرانو کتونکو ستاسو په همدغه ایمیل باندې تاسو سره هغوی رابطه کوي. نو ګرانو کتونکو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې د سویس هیواد بشردوستانه ویزې ته نوملیکنه وکړئ. ګرانو کتونکو په راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله زه تاسو ته د دغې فورمې تفصیلي بڼه خپروم چې مکمله دغه فورمت څنګه ډک کیږي. دغه طریقه به انشاءالله مکمله تاسو سره په بله ویډیو کې شریکوم. ښه وخت، الله پامان.